مازالو غوندې ګرځو تور کاغه نظر وي جانانه ستا د کلي غم. السلام علیکم ګرانې مینوالو، زه فیضان ګلستاني یو ځل بیا حاضر یم. دوستانو زما چې کوم نننی هغه ټاپک دی، تاسو په سټارټینګ کې دا ورکوټي شانتې کلیپ د نیلم ګل هغه صحیح کړو. نیلم ګل چې دی نو ډېر زیات خوشحاله ده. خوشحاله به ولې نی، ولې چې نیلم ګل ته چې دی نو آفر میلو شوی و، ډېر غټ آفر و په پېښور کې. نو د ډانس ورته آفر میلو شوی، نو دا چې دی نو هلته کې پېښور کې ډانس کوي صابرینا سینما کې. نو دوستانو د خبرو کول مقصد صرف اوس دا دی چې نیلم ګل ډېر زیات خوشحاله ده. ورته دوه خوشحالۍ میلو شوي دي. لومړنۍ خوشحالۍ چې کومه ده نو هغه ورته په شو کې ډانس میلو شوی دی. نو د نیلم ګل کار روزګار اصل نه و، نو ورته ډانس چې کوم شو کې ورته ډانس میلو شوی، نو په دې کې به دا ډانس کوي، نو دې ته به ښه پیسې میلاویږي. نو لومړنۍ خبره دا شوه. او دویمه خبره دا ده، نیلم ګل د خوشحالۍ هغه مراد او فاطمه ګل د دې ترمنځ جګړه شوې ده، او فاطمه ګل ته نمبر ورتلې ده. نو دا دویمه غټه د خوشحالي خبره ده. نو نیلم ګل چې دی نو دې وخت خوشحاله ده، جشن منوي خامخا به، ولې چې نیلم ګل خپل مقصد کې اوس کامیابه شوه. چې کوم مقصد د نیلم ګل و هغه په دې کې کامیابه شوه. ځکه کامیابه شوه چې د هغې سره سپورټ ډېر زیات و. نو مراد اوس په ټینشن کې دی، او فاطمه خو ته نمبر ورتلې ده، خو د نیلم ګل ډبل مزې دي. یو خوا ته چې دی نو د ډانس آفر ورته میلو شوی دی، او بل خوا ته چې دی نو فاطمه ګل مرو رتلې ده. نو دوستانو د دې په 14 اګست باندې یو ډانس و معاهده شوی چې موږ به یو ځای ډانس کوو. نیلم ګل ده، نادیه ګل ده او فاطمه ده، دا درې واړه یو ځای د دې ډانس و. نو نیلم ګل د فاطمه ګل خلاف یو څو ویډیوګانې وې، او په سوشل میډیا باندې لګولي، د هغې خلاف رکشه به یې ورته ویل، کله به ورته څه ویل، کله به ورته څه ویل. نو په هغه وجه باندې چې دی نو د دوی بیا تعلقات چې کوم دي بیا خراب شو. نو د دوی هغه شو بیا کینسل شوه. نو د هغې مین وجه د نیلم ګل و. نیلم ګل چې دی نو د هغې خلاف پوسټونه به لګول. نو دوستانو دا ضروري میسج او پیغام و ما له خپل دوستانو سره شیر کړم. که ویډیو کې مانه څه غلطي شوې نو زه بخښنه غواړم. انشاءالله ډېر ژر تاسو سره به یوې نوې ویډیو کې به ملاقات کېږي. د خپل ځان ډېر ډېر خیال ساتئ. د لوی الله په امان، والسلام.